ولکه آمنت بالله وملائکته دا وایي وملائکته ما بد کړی دي ما بد کړی دي وایا ول مې خوړل دي جګ مې ویل دي افراته وکړي تاسو مراته وکړي مسلمانان یو شاعر راجګ سوی ده هغه یو څو شعرونه ویلي دي موږ په دې پوهیږو چې په دې وطن کې زموږ افغانانو دومره دردونه لیدلي دومره ځورېدلي کړېدلي او دردېدلي دي د چا د لاسه چې دردېدلي دي ځورېدلي دي د هغو نه یې کرکه راځي نو د ډېر زیات درد په اساس باندې دې سړي یو څو اشعار ویل یو څو ملایان ورته راغونډ شول د غټو ګیرو سره یو وایي چې ما جهاد کړی بل ورته چې آمنتو بالله ووایه بل ورته چې کلمه ووایه بل ورته چې کافر سوې زه د ملایانو ته چیلنج ورکوم دا ویډیو مې شیر کوي ور ویرسوئ په لایف ویډیو کې را سره راشئ چې دغه ناستو ملایانو کې هر یو راځي چې په کوم دلیل په کوم قرآني او نبوي دلیل تاسې دا سړی کافروئ هغه سړي شعر کړی ده په شعر کې ویلي وای په میکده کې لګېدلې سجده زنده باد او د شرابو نه ایستلې توبه زنده باد نو یو څوک چې د شرابو نه توبه وباسي او دی ورته زنده باد وي دا بده ده یو څوک که مثلا په هیڅ ځای کې ته مثلا بیرون باد وي باران وي طوفان وي او ته په یو میخانې ورتیر سي او هلته په یو سایډ کې ته هغه وکې مونځ وکې څنګه شریعت وای په اشاره باندې مونځ ستا په ناستې باندې ستا په اشاره باندې کولی سي د لباس د خرابېدو په صورت کې چې لباس دی ګوره لباس پاکول فرض دی د ضرورت په وخت کې چې د یو ورغوي په اندازه هم پکې پاکوالی وي ته په دا مکمل لباس دی که خراب هم وي ته ورباندې مونځ کولی سي هغه ځوان وایي توره ټوپک چاړه بمونه مرمۍ غل خوراک خو رښتا وایي غل خوراک د وطن هم تباه و برباد که خدای هم غرب کو تباه و برباد که هغه وایي چې توره ټوپک چاړه بمونه مرمۍ غل خوراک خو رښتا وایي دا شیان تباهي و بربادي ده د خلکو سرونه پې وهئ د خلکو پلونه پې اړوئ سړکونه هم خراب کړو پوهنتونونه هم خراب کړه ښوونځي هم خراب کړه د خلکو کورونه هم خراب کړه میندې مو پورې کړې خویندې مو وژړولې بچي مو یتیمان کړه خویندې مو کونډې کړلې د چیش د لاسه د تورې د ټوپک د چاړه د بمونو د مرمیو د لاسه او بیا وایي چې رباب ستار ډول سورنۍ او چمچه زنده باد دا خو په دې معنا نه ده چې ډمتوب ده یعنې لږ خوښي لږ خوشحالي هغه خو نه دی ویلي چې عیاشي فحاشي د اسلام د قرآن خلاف کومه خبره نه ده کړې نو آیا دا ولس حق نه لري چې یو ورځ د رباب نه کار واخلي آیا دا ولس حق نه لري چې یو ورځ دف ووهي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې ډول نه ده وهل شوی دف نه ده وهل شوی نو آیا په دې یوه خبره باندې دا سړی کافر شو استغفر الله دا څومره احمقان یاستئ دا څومره احمقان ځوان څومره ښه وایي هغه ځوان وایي د دې وطن خیانت کوونکي ځوانان مرګ په دې وطن مینه هره پیغله زنده باد دا خو ښه خبره کوي چې وطن د دې وطن تباه کوونکی ځوان که حیبتي ځناور وي طالب وي داعش وي که ته یې د مجاهد په نامه خدای د غرق و تباه و برباد خو صحیح خبره کوي د کوم ځای کې اوسې تاسو په دا سنبۍ دي تاسې په دا کونو باندې وروره ډوزې وختلې هله جهاد هم کړی غول هم خوړلی دي د دې ګیرې سره هم غول خوړلی چې جهاد هم کړی ده جهاد هم نه ده کړی فساد مو کړی تباهي مو کړی بربادي مو کړی هغه ځوان مسلمان و الله دې په اسلام مستقیم وساتي تاسې څه فکر کوئ چې د یوې ټولنې علما راجګ سي یو ځوان دومره توهیر او تحقیر وکړي آیا دی به په خپل ایمان بیا ثابت پاتې شي الا مګم د الله په مرسته او کومک زه دې شاعر ته وایم زمونږ ورور یې زمونږ افغان یې مؤمن یې مسلمان یې د خلکو ستا توهین او تحقیر ونه که دو خپل اصلیت وښوده خپل علمیت یې وښوده خپل جهالت یې وښوده چې هیڅ اصلیت او علمیت نه لري ستا د یوې کړۍ د شعر په مفهوم او په معنا باندې دا احمقان پوه نه شول زه ورته احمق وایم زه درته کافر وایم ګیراوره ملا کټ موټ همغه ملا لنډی وي چې تښتېدلی ده لونګۍ دې هم همغسې وو قد دې هم همغسې وو آمنت بالله و ملائکته بیا ورپسې څه وایي زما په خوله نه راځي ورپسې هغه آیا د آمنت بالله ترجمه ده ته خپله کافر شوې په دغه خبره باندې
که تاسو په خلکو د کفر فتوا لګوئ موږ ته تاسې کافران مشرکان ښکارېږئ دې خلکو ته مینه ورکوئ دې خلکو ته وروره دا شاعر به م راوښتی و که په دې په اشعارو کې که چېرته ډېره بدي وایي غېږ ته به مو نیولی و ګیله به م ورته کړې وه ستاسو کلیوالو ستاسو هېوادوالو ستاسو وطندارو ستاسو هم زبانو تاسو سره مړی ژوندی لري د سړي ژوند مو راواخیسته تباه و برباد مو که اوس یو څو نور خره احمقان به م راپورته شي خدای نخواسته دا ژوند به دا د دې سړي ژوند ته به د پای ټکی کېدی موږ د دغه جنه غږ کوو په مسؤلین چې دغه ځوان ژوند ته توجه وکړئ په والله او بالله ثم تله درته وایم چې دا قسم ده دا مؤمن ده مسلمان ده که پس له دې نه ستاسو دغه توهین خدای ناخواسته کافر نه کړي تر اوسه پورې خو مسلمان ده سړي ښه خبره کړې ده سړي ویلي دي چې وروره د شرابو نه ایستلې توبه زنده باد دغه د اشعار د اوس ما په مخ کې دي زغه نور باس ته نظم چې کته ګلبدین یاد کړه یا سیاف یاد کړه یا مولا عمر یاد کړه هغه زنو زړه درد کړی ده تاسو نن راجک شوی د ګلبدین چمچو د مولا عمر چمچو د سیاف چمچو اوس راجک شو یو مسلمان شاعر هم راواخسته کافر هم کوروره ولی هغه وای چې توره ټوپک چاړه بمونه مرمۍ غول خوراک خدا غول خوراک تاسو کړی په دغه ټوکې روم کړی جاهلانو یعنی توره ټوپک دا غول خوراک هم دا تاسو احمقانو کړی ده دا تاسو احمقانو کړی نو په دې باندې تاسو جهاد هم که څه شي جهاد هم کړی د افغانستان 300 کلونه اردوم راواخیسته ټوټه ټوټه هم کړه ملګرو دغه چا دغه د ما ویډیو راواخلې دي خلکو ته وروسئ په مسنجر کې په فیسبوک کې په هغه کې ټول هیوادوال په اکشن واخلئ تر څو د دغه لعینو خبیثو نجسانو بې عقلو بې سوادو احمقانو چې مطلق جاهلان دي ځانونو ته ملایان او عالمان وایي موږ علماو ته احترام لرو علما ورثة الانبیا دي خو تاسو جاهلان یاست دغه حاضر مجلس ته زما خبر ورسوئ چې په دو کې کوم یو حاضر ده چې په لایو ویډیو کې راشي د دغه ځوان کفر ماته ثابت کړي که دا ځوان باندې تاسو هلته په زوره فشار راوړ او ټول ورته لکه سپي غپېږئ او ټول ورته لکه شرمخان ترې راغونډ شوي یاستئ ډېر شرم ده په تاسو کې یوه کې مینه نه وه په یوه کې عزت نه و په یوه کې احترام نه و پښتونولي در کې نه وه ته خدای تاسو مشران یاست تاسو دې ګیرو ته وګوره یو در کې د سړي زوی نه و زه درته وایم هغه به درته نه وایي هغه بیچاره م راګیر کړی شرمخان یاست شرمخان یعنی حیوانات یاست یعنی هغه وحشي حیوانات یاست چې په منځ کې مو یو پسه راګیر کړی ده هغه بیچاره حیران ګوري چې کوم یو به اوس دلته د رحم خبره وکړي کوم یو به د سړیتوب خبره وکړي کوم یو به اوس وایي چې یاره بس تېر شه دا دومره غټه خبره نه ده یو در کې د سړي زوی پیدا نه شو تف لعنت دې وي په تاسو باندې تف لعنت ټول ولس درنه کرکه لري ټول خلک درنه کرکه لري ټول خلک درنه کرکه لري زنده باد د فیسبوک د سوشل میډیا هم دا غیرتي ځوانان په هیواد تاسو غیرت کړی په ولس مو غیرت کړی او په حق مو همیشه غیرت کړی ده ویاړم په تاسو باندې همدا اوس ور باندې لایو راشئ همدا اوس پې پوسټونه وکړئ همدا اوس پې غږ وکړئ دا څنګه خلک یاستئ غټ غبګیرې مو پرېښې په منځ کې مطلق شیطانان یاستئ یو مؤمن مسلمان راواخلئ په یوه دوه درې کلمو شعر باندې راواخلئ شرمخان ترې نه راتاو سوي اسمان به راوغورځوئ غلانو په سنبۍ باندې مو سم زور د جهاد مو کړی غول مو خوړلی دي 300 کلونه اردو مو ټوټه ټوټه کړله په زرګونو ټانګونه مو په پاکستان کباړ خرج کړه په سلګونو تیاري مو په پاکستان خرج کړه 40 کاله تباه و برباد دي 240 کاله جنګونه دي د نړۍ هر کون ته چې لاړ شو نن یو توری راته مخته راغی تک تو ماته وایي چې وی آر فرام مال ایم فرام افغانستان کټ 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 په خندا سو او ډ زه ښه دغه زموږ حیثیت ته د چا د لاسه ستا د جهاد د لاسه بېننګه بې غیرته وطن د تباه و برباد که سیاست در کې نه و عقل در کې نه و پوهه در کې نه وه چې د سیاست نه د کار اخیستی وای سور شوروی به دې پرېښی وای چې په لاهور کې جنګېدلی وای خوشحاله ملاته زه بیا هم آخري خبره کوم زما دا ویډیو ورته ورسوئ دغه شرمخانو ته زه وایم تاسو والله چې نه عالمان یې نه ملایان مطلق احمقان جاهلان یاستئ یو پیره بیا هم تکراروم لږې په نرمه تکراروم چې تاسو ونه وایئ قاري صاحب په احساساتو کې ده زه په حقه وایم سار رئیس ته مې څو پیره هغه ویډیو کتلی په کار کې وم اوس د کار نه چې راغلم نو په نرمه وایم تاسو چې راغونډ شوي یاستئ ګیرې به مو ډېرې غټې وي په ګیرو باندې تاسو په خپلو ګیرو غولیدلي یاست عالمان نه یاست احمقان او جاهلان یاست یو پیره بیا وایم عالمان نه یاست احمقان او جاهلان یاست تاسو دې ځوان ته باید مینه ورکړې وای غېږ ته مو نیولی وای که چېرته په اشعارو کې بدوالی وای ګیله به مو ورته کړې وه د ورورۍ او
د مینې هیله به مو ترېنه کړې وای چې یاره لایف راشه په لایف کې وای چې په دې اشعارو کې ما نه ساوه شوې ده. ته ورته ته وایي ته کافر یې. هغه بیچاره هم دا 2 ساعته مخکې مونځ کړی الله ته سجده یې ښتې په زوره کافره وي. دا اسلام د تا د ښځې حریم ده، د تا د مور حریم ده، د تا د پلار حریم ده چې څوک به ترې باسي څوک به پرې نه باسي. دا خو یو ډېر وسیع او غټه دایره ده. دا الله رب العزت څومره مهربان ذات او تاسې کافران څومره متشدد یاست، سختدریز یاست. نو زه د ځوانانو نه هیله کوم چې دا زما ویډیو دوی ته ورسوئ، ورته ووایئ چې د فیسبوک ځوانان وایي چې تاسې عالمان نه یاستئ، احمقان او جاهلان یاست. او قاری صاحب محمدي تاسو ته چیلنج درکوي چې په لایف ویډیو کې راشه، باس کوو، ښه په نرمۍ د سره کوم، په ورورۍ د سره کوم، په انسانیت د سره کوم، په اسلامیت د سره کوم. ته د خپل دلایل ووایه چې په کوم دلایلو تاسو دا سړی کافر زه به هم درته خپل دلایل ووایم. خو زه پوهېږم چې احمقان یې والله که یوم راشئ له ډار نه، دومره ایمان در کې نشته ده. او که وس مې وای دا خو مولا نه چې مفتي یم په دا سنبۍ مې سوټي در منډل. پوه شوې؟ ځوانانو لایب راشئ ور باندې او د دغه شاعر ملاتړ وکئ. خدای ناخسته دا شاعر ژوند ته ډېر خطر ده، الله دې وساتي. زما په خبرو باندې خوا بده نه کوي. دا د ما د زړه د درد خبرې وي، دا د حق د ملاتړ خبرې وي. زه دا شاعر نه پیژنم، والله که تر اوسه نوم هم راځي سره دی چې څو پیري نوم راته مخې ته راغلی ده، اوس مې په ذهن کې نوم یې نشته ده، نه یې وروره پیژنم د کوم کلي ده د کوم ځای ده. پوهېږم یو ځوان ده، یو افغان ده، یو پښتون ده وروره. بس یو څو اشعار ویلې د زړه د درد نه ویلې. په اشعارو کې وي چې توره ټوپک چاړه بمونه مرمۍ غول خوراک. تا دا د غول خوراک ده، دا غول خوراک تاسو کړی؟ ته اوس وایي مجاهد یم، تا دا غول خوراک کړی ده، وطن دې تباه او برباد کړی. 200 جازونه تیاري د موږ د خرڅ کړي، 2 زره 2 زره 100 نه 2 زره ټانګونه په کباړ په توربخي پنجابي دشمن باندې خرڅ کړي دي. دا د وروره جهاد کړی. خو هغه صحیح خبره کوي، توره ټوپک چاړه بمونه مرمۍ غول خوراک ډېره ښه خبره یې کړې. ملګرو تاسو د ملاتړ نه چې د دې ځوان نم کړی ډېره مننه. الله دې وساتي، الله دې وساتي، الله دې وساتي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.